سلامونه ګرانو دوستانو زما ګرانو افغانانو راځئ چې په الماني ژبه باندې یو څو لغتونه زده کړو. اخر کې یو لغت ده، هغه به تاسو ماته وایئ په کمنټونو کې. الماني ژبه زده کول همدغه یوه لار ده چې روزمره زما ویډیوګانې وګورئ او ډېر څه راسره زده کړئ. ما سره اول لغت ده مشهور ته وایي بلیبډ او موږ چې کله وایي اوس مهال فعلا دې ته وایي سوساید موږ وایي یو ځای، مطلب راځئ ډوډۍ خورو، یو ځای ښار ته لاړ شو، دې ته وایي سوزامن او موږ چې کله وایي دواړه یو نه دواړو ته وایي بایډه او چې کله موږ وایي یوازې یعنې تنها ته وایو الاینه. دوستانو اخري لغت به تاسو وایي بخیل یعنې کنجوس، هغه څوک چې خرچه نه کوي، په ځان یې لوبېږي او بس هغه ډېر کمه خوري، بل ته نه ورکوي. بخیل ته په الماني ژبه څه وایي؟ کمنټ کې راته ولیکئ دوستانو.